अस्सलाम वालेकुम मलगरू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम د एशिया कप نه بهر شو، خو پاکستان کرکټ بورډ هم پلان بی تیار کو. د انډیا میډیا دا دعوا کړې ده چې پاکستان کرکټ ټیم د ایشیا کپ نه بهر شو او د پاکستان کرکټ ټیم په ځای باندې په ایشیا کپ کې د دوبۍ ټیم اغسته شوی دی. د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټ ډیر اهم میټینګ لپاره دوبۍ ته رسیدلی. د افغانستان، بنگلاديش، سریلانکا، د انډیا د کرکټ بورډونو چې څومره هم مشران دي، چیرمنان دي، نو هغه ډیر اهم میټینګ لپاره دوبۍ ته رسیدلی. د پریس کانفرنس دغه میټینګ به 3 ورځې جاری وي چې په دې کې به د ایشیا کپ په اړه کې ډیره مهمه فیصله کیږي. نو د اوس نه حالات خلډو د ایشیا کپ په اړه کې څه خبر نشته، ځکه چې د انډیا میډیا د اوس نه دعوا کړې ده چې د پاکستان کرکټ ټیم په ځای باندې په ایشیا کپ کې د دوبۍ ټیم شاملېږي. الریډي جیشا دا خبره فکس کړې ده چې د پاکستان کرکټ ټیم په ځای باندې په ایشیا کپ کې د دوبۍ کرکټ ټیم حصہ اخلي. په دوبۍ کې د افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش، انډیا، پاکستان د ایشیا د ټیمانو چې څومره هم کرکټ بورډونو مشران دي، چیرمنان دي، دغه ترمنځ د ایشیا کپ په حواله سره ډیر مهم میټینګ روان دی چې نن یا سبا په کې صحیح فیصله وشي. کچارته پاکستان کرکټ ټیم د ایشیا کپ نه مکمل بهر شنو، پاکستان کرکټ بورډ هم پلان بی تیار کړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ دا فیصله کړې ده کچارته پاکستان کرکټ ټیم د ایشیا کپ نه مکمل بهر شي، نو پاکستان کرکټ بورډ به د لوبغاړو د مصروف کولو لپاره او د کرکټ د مینوالو له خوشحالۍ لپاره د 3 ملکونو ترمنځ ټورنمنت په پاکستان کې کوي. پاکستان کرکټ بورډ د وسنه نورو کرکټ بورډونو سره رابطه شروع کړل دغه ټورنمنت په اړه کې چې په پاکستان کې به تر سره کیږي. خدا بالا تر سره کیږي کچارته پاکستان کرکټ ټیم د ایشیا کپ نه مکمل بهر شي. په بل ویډیو کې هم ما تاسو ته ویلو چې نن یا سبا د ایشیا کپ په حواله سره صحیح او کنفرم خبر راشي. کچارته د ایشیا کپ نه پاکستان آوټ شي، نو بیا پاکستان د 3 هیوادونو ترمنځ دغه ټورنمنت غم کوي. نو ګورو چې څه کیږي. د ایشیا کپ په حواله سره په دوبۍ کې ډیر مهم میټینګ جاری دی، خو که پاکستان د ایشیا کپ نه بهر کیږي نو پاکستان هم پلان بی تیار کړی دی. د ایشیا کپ په اړه کې د پاکستان کرکټ ټیم په اړه کې، افغانستان کرکټ ټیم په اړه کې د کرکټ څخه نوې خبر راتون زو تاسو سره ضروري شیر کوم. را داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کوئ. ملاویږو بل ویډیو کې. د الله فامان.